نو بچے خدا اللہ تعالی لوی نعمت تے نبی علیہ السلام بچی تا دزړه میوه ویلې ده د انسان دزړه میوه ده نو چې پچا الله دا فضل وکي بچے ولا ورکی نو پکار دی چې هغه د الله شکریا ادا کړي. دویم دا د شریعت بلکې د قرآن حکیم وینا ده. اللہ تعالیٰ دا دنیا دا نظام په دغه ماشومانو چلی، ماشومان پیدا کی او بیا لوی شي او بیا زلمی شي او بیا بوډاګان شي او بیا وفات شي. رب العالمین قرآن حکیم کې دا اعلان کوي اے خلقا دا غزات نو یریږي، اے خلقا دا غزات نو یریږي کم ذات چې تاسو د یو شخص نه او د یو نفس نه پیدا کړی دا د الله ډېر لوی قدرت ته ګوري. ټول مخلوق راجم شي، ټول مخلوق نو د یو مچ او د یو ماشي وزر که خراب شوي نه هغه ولې نشي جوړولی، که نه جوړ به کړی شي نشي جوړولی. ټول مخلوق راجم شي د انسان دا نوک چې خراب شي دا نشي بدلولی. دا د الله لوی قدرت ته پروردگار فرمایي چې دا هغه ذات نو یریږي کم ذات چې تاسو د یو نفس نه پیدا کړی چې هغه آدم علیه السلام دی، او بیا دا هغه نفس نه رب العالمین دا هغه بیبیم پیدا کړه. حضرت آدم علیه السلام چې الله پیدا کړیو دو د دې ګسې پختې نه دا ګسه پختې ته الله راوستا او دا هغې نه رب العالمین دا هغه بیبي پیدا کړه حضرت حوا علیه السلام. او بیا فرمایي وبث منهما رجالا کثیرا ونساء د دغه ښځې خاوند نه د دغه آدم او حوا نه پروردگار الله ډېر زیات سړي او ښځې پیدا کړل. داسې ده که نه ده؟ اوسه پورې روان دي تر قیامته پورې چلیږي به کروڑونه اربونه کربونه تعداد ته ورسېدل. نو الله فرمایي چې زما دومره لوی قدرت دی چې دا دومره انسانیت سړي او ښځې څوک خشته او څوک بدرنګ، څوک لوړ او څوک رکوټې، څوک غټ او څوک نرې، د چا یو شان شکل د چا بل شان شکل، د شکلونو چې الله تعالی سره کم نظام دی او کم ډیزاینونه دي په دنیا کې چا سره نشته چې دا کار زه کولی شم. دومره لوی زما طاقت او قدرت دی. نو الله فرمایي په دې خپل زړه کې زما یره پیدا کړئ، ما نه ویریږي. وروڼه انسان خو پیدا شي، خو کم انسان چې شریعت غواړي نو ابه څنګه جوړو. کم انسان ته چې انسان ویل کېږي، که یو سړی دا وایي چې دا خو انسان دې پیدا کېږي او لویږي نو دا خو د یهودیم جوړېږي، دا خو د عیسائی بچیم پیدا کېږي، دا خو د یو دهریم پیدا کېږي، د هندوم پیدا کېږي، د سکم پیدا کېږي. که څوک الله مني که نه مني د هغې بچي پیدا کېږي، بلکې زه به یم د څاروو پیدا کېږي، د سپو بچیم پیدا کېږي، د خرو بچیم پیدا کېږي. نو که ته وایې چې دا خو بس بچی پیدا شو سوري ته به نږدې کېږي وده کېږي به خوب به کوي ډوډۍ به خوري، نو بیا خو زمونږ او د حیواناتو منځ کې هېڅ فرق نشته. دا خو د خر بچیم پیدا شي، خرې نه بچی پیدا شي، هغه هم چې نور ګرم شي نو سوري له تښتي، خوب هم کوي، ګیا هم خوري، خپل اودس او هغه سیسټم او د سماتې واړه او لوی بول هم کوي. نو که ته وایې چې انسان به هم دغسې کېږي نو بیا زمونږ او د خر او زمونږ او د سپو په منځ کې څه فرق شو؟ نه، شریعت وی الله او د هغه رسول وی چې ماشوم پیدا شو په داسې طریقه د هغه تربیت وکړه کومه طریقه چې د انسان نه انسان جوړوي، په داسې طریقه چې کم د انسان د حیوان نه فرق راشي چې دا د انسان بچی دی، دا د خر یا د سپي یا د خنزیر اخلاق نه لري. او بیا په انسانانو کې دا د یهودي بچی نه دی، دا د عیسائی بچی نه دی، دا د دهری بچی نه دی، دا د سکھ بچی نه دی، دا د یو فرمان بردار مسلمان بچی دی. دا هغه بچی دی چې دی به د الله د کتاب د قرآن او د پیغمبر علیه السلام د طریقې د حدیثو د سنتو لاندې به خپله زندګي تېروي.
دیتا انسان وی انسان دا سوچے انسان دے دا اصلی انسان دے نو شریعت دا اول نا پتا پابندے خو دی تر سوچ دی نابالغ دی تربیت پتا چی دی بالغ شو بیا دی پیشا و کار پیشا دی چی معشوم دے و دی غلطی کی تابا پہ اللہ نیسی دی چی بالغ شو غلطی کی بیا با اللہ کا پخپل نیسی و یو نظام اللہ والا جوڑ کردے کورا شریعت سوئی چی دی کل پیدا شو نو وقت کی ورطا بانگو آیا خیق وقت کی ورطا بانگو آیا پورا بانگ چی دا کم ازان مونگ پا جماعت کے وائی اور پا دے گس وقت کی ہوتا اقامت ہوا ہے پورا اقامت چی کم تدلتا کی ملاد سے پسے ہوئے خیق وقت کے بانگ گز وقت کے اقامت چی دا دے وقت تا رنبے دا اللہ دا قدرت و دا اللہ دا جلال و دا لوی آواز رسی کی رنبے آواز دا رسی کی اللہ اکبر اللہ دیر لوی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ ذرا دے خبر گوئی کوم چی اللہ یو دے شرک نہ لری اشہد ان محمد رسول اللہ دے خبر گوئی کوم چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے دا اللہ خشتہ پیغمبر دے حی علی الصلاح حی علی الفلاح اے خلق مانزت راشے اے خلق دا کامیاب زیل راشے جاوی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دا ازان ولا پر وقت کے کیدا کہ دا اللہ لوی واوری دا اللہ لوی واوری کلمہ دا شہادت واوری دا منز و دا کامیابی پلار دا معشوم خبردار شی دینا پوئے دا معشوم تو خود پوئے گی کرنا خدا ازان ولا پر وقت کے کیدا خی طرف تا ہوں اوگست طرف تا ہوں دے ازان کے دیر لئے برکت تے جناب انتہائی برکت حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چی بلال جوڑ کردے دی چا جوڑ کردے دی اذان جوڑ کردے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی مکہ مکرمہ کل فتح کرا پسن 8 ہجری کے او دے مکہ مکرمہ نے گیر چاپے ربوتانو یو دے بل دے غٹ غٹ بوتانو چی دے کافرو بکل طواف کوا غا بوتانو تبے سلام کوا نبی علیہ السلام غٹول بوتان ختم کرد قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا طول بوتانے مات کل فبیت اللہ کے دن غٹ غٹ بوتانو دے ابراہیم علیہ السلام و دے اسماعیل علیہ السلام ڈیزائنوں نے جوڑ کردو بیت اللہ کے دن اور دا جوارے غشی لاس کے ورکڑو جواری بے کولا اگر غشی دا جوارے لاس کے ورکڑو او دا بے خلق تخولا چلا جواری مونگتے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام خود لے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورننوت اغا بوتانو اغا تصویرون امراد اخواکرل وی زما دے پا غزات قسمی چیزے پیدا کریم دے کافر و تا پخپل پتا دا چی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام جواری ندا کرے خدا لیر ظالمان دے اغا بوتانے ختم کرل بیت اللہ شریف دنم پاک شو بارنم پاک شو او دا سونا زمانہ کی گی دا نور لسکالا دا نبی علیہ السلام دا پیغمبر ہے کی نور لسکالا دیار لسکالا دا مکہ مکرم زندگی دا بیت اللہ کے چاہ بانگ نہ دے ویلے اتکالا مدینہ منورہ کی اوشو بیت اللہ کے چاہ بانگ نہ دے ویلے دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت نور لسم کال دے تقریباً چی بیت اللہ فتح شو دا مسلمان تسلط و قبضہ پیرالا بت پرستی و شرکیت ختم شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دقا دے کہ دا سوچ کے چی اس پا لنبے منز کو پا بیت اللہ کے او اغا منز بکو چی دا کم منزن مخ کے بانگ وی لکے گی بانگ بس سوک ہوئی بانگ دا پارا انتخاب دے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز کی اے نا بلال بلال کم دے نو حضرت بلال رضی اللہ عنہ چی دا صحابہ کرامو کے گھٹ کے ناستو سیب گور ہوئے طلب کئی را پیدا کرے بس چارست تپوسو کا دا حضرت بلال ناوے چھے نبی علیہ السلام کو پتا بانگوے ستاسا خیالو تو خود پیغمبر علیہ السلام موازن وے مدینہ منورہ کے ستا دا خیالو چھے ماں باندے بانگوئے یہ میں چنا والے ماوے چھے بیت اللہ فتح شو مکہ فتح شوا اور نن پا بیت اللہ کی نور لس کالا پس لنبے بانگوے لکے گی دا نبوت نور لسم کال دے دا بچے تلوے صحابی ہوئے حضرت ابوبکر صدیق پہ ہوئے حضرت عمر فاروق پہ ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ دا سے لویا کابر صحابہ پہ ہوئے چتا زا بلال غریب سڑے
مسافر غلام بے وطن او چتا بانگ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا اللہ ډېر انصاف ورکړي چې کدا بانگ په بل چوي نو دې بګیله پیدا شي. هلکه بګیله من چې د الله رسوله الته خو بانګونه زوی په کار دار چې دا بانګ دلته په ما ویلې. نو نبی علیہ السلام فورا بلال را وغوښته یا بلال لبیک یا رسول الله. الله رسول حاضر بلال حاضر په بانګ به صاحب ټیک بالکل کم ځای به بانګ به کم ځای وي. ګوره د بلال د اذان برکت ته ګوره. ای صاحب این حکم چې تاسو کوم ځای متعلق فیصله کړي کوم ځای چې تاسو وایل ته به بانګ وي. نو د بیت الله شریف دا سر نه دی چت الله تاسو ته وکولي کی په هغې د پاسه بلا ضرورت کېناستېدل او درېدل مکروه دي. دا د هغې بې ادبي ده بې د ضرورت. یو خو مرمت کېږي یا څوک وخېږي بېله خبره خو بلا ضرورت د بیت الله په دې چت او درېدل کېناستېدل مکروه دي. دا د هغې بې ادبي ده. د بیت الله نه دا قبله شروع شوې ده د دې ځمکې نه تر بره اووم اسمان لوح محفوظ پورې دا نیغ په نیغه ټوله قبله ده. دا نه ده که نه چې چاته پورې قبله خلاصه شوې ده. چاته پورې خلاصه نه ده. چت خو د آباده انتها ده د قبله انتها نه ده. دا دغه ځای نه شروع ده تر لوح محفوظ اووم اسمانه پورې نیغ په نیغه ټوله قبله ده. ته چې جهاز کې بره مونځ کوې نو دا خو بیت الله تعالی لاندې پاتې شو لیکن دا فضا مخامخ ټوله قبله ده. فی بلاله کم ځای وبانګ وي الله رسول حیث امرت کم ځای کې چې ستا حکم وی د بیت الله د چت ته وخېږي او د چت ته پاسې بانګ ووایه ټول وایه الحمدلله. د بیت الله چت ته وخېږي د پاسې پې ودرو او بلال رضی الله عنه رب العالمین یو عجیبه آواز هم ورکړه. د لومبې اذان 19 کاله د نبوت په 19 کال چا ووی حضرت بلال ویلی دی او په کوم ځای ویلی دی ووایه د بیت الله د چت ته پاسه د بیت الله چت ته چې بلال ورسو نو اذان رسولی دی. اذان یو ډېر لوی برکت لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکه شریفه فتح کړه لال طائف هم فتح شو حنین هم فتح شو او دا یو څو جهادونه شنو واپس را روان دی مدینه منورې ته. نو چې مدینه منورې ته راځي نو دغه ځای کې یو لاره کې خیمې خښې کړې او پیاده سفر یې دمې کوله. د مانځه وخت راغی صحابي ته وی بانګ وایه بلال رضی الله عنه به ورسره وی بانګ وایه. نو حضرت بلال رضی الله عنه بانګ شروع نو چې د کوم کلي خوا کې نبی علیہ السلام دا دمه کوله دا هغه کلي داسې واړه واړه ماشومانو ټوټې پوټې. نو ماشوم خو پسې نه پوهېږي هغه دا بانګ هغې ناشنا واورېد چې دا داسې چل دی غوږونو کې ګوتې منډلې دي او قبلې ته یې مخ کړي دي او چغې وباسې الله اکبر اوازونه کوي. نو هغې ماشومانو د هغه مؤذن پیښې شروع کړې. ماشومان خو ویروان کاري یو ماشوم وی الله اکبر بله مو الله اکبر پیښې کوي د بلال د اذان یې پیښې کولې. چې نبي علیه السلام پوښي اوازونه وی دا صاحب بلال بانګ وي او د کلي دا ماشومان یې پیښې کوي. وی راونیسئ دا ماشومان. صحابه ورپسې ورمنډې کړې نور ته وتښتېدل او یو ماشوم یې پکې راونیو. چې کوم یې راونیو د هغه نوم ابو محذوره دی رضی الله عنه ترکوټې ماشوم ابو محذوره یې راونیو ودرکوټې ماشوم د نبي علیه السلام ودرو. وی څه دی کول خو پیدا ماشوم پیښې د کولې د دې بانګي مؤذن چا به وایه د اذان اوس وایه قبلې ته یې وله مخ کړې او نبی علیہ السلام مبارک ورته په سینه باندې لاس کېښود وایه شابه د دې مؤذن بانګي پیښې زما مخکې وکړه. نو ابو محذوره صلو ځله الله اکبر وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. شابه ورپسې نورم وایه هغه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. نو چې دی وی که نه نو پیغمبر علیه السلام ولې دې غله زور ورکړو وی دا بیا ووایه هغه اوس ماشوم دی نو بیا وی په زور یې ووایه مخکې دې وویل نو هغه خو ماشوم دی اوس چې ورته نبي اسلام وی وایه خامخا به وی نو په چغې وی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول. اوس مخکې وایه مخکې وی حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. نو ابو محذوره وایي زه خو ماشوم ما خو پیښې کولې او د نبي علیه السلام په مخ کې مې هغه
ځان خلاصو وایي چې نبی علیه السلام له په دې سینه لاس کېښود او راته وایي چې دا بیا ووایه اشهد ان لا اله الا الله وایي قسم په خدای چې ایمان مې دغه وخت په داړه کې راننوت چې بانګ یې خلاص کړ ماشوم دی د الله رسول ډېر مې بانګ خوښ شو زه خو ماشوم یم زما اسلام به څنګه کېږي ماشوم اسلام هم قبلېږي نبی علیه السلام مبارک ورته په سر لاس کېښود رب العالمین هغه ماشوم د دغه بانګ د پیښو د برکته مسلمان کړ الحمدلله تازان پیښې کړ اوس نبی علیه السلام خو ډېر انصافدار دی که نه مکه فتح شوه د مکې مؤذن نشته ابو محذوره ته وایي دا چل به وکړې ځه ته خو نابالغ یې رکوټ یې خو ته مې د مکې مؤذن مقرر کړ وګوره د بانګ برکت ته ګوره د مکې مؤذن مقرر شو وی دا بانگ بوے چی کم بانگ ستا د اسلام سبب وګرځي دا بوے ګوري هغه کې اشهد ان لا اله الا الله او اشهد ان محمد رسول الله چې موږ څنګه وایو د دې ډبل یو د دې په دوباره په بیا وای چې کم بانگ د وجنه ته مسلمان شوي چې د شهادت د کلمې د پکې بار بار اوه دقه سه بانگ وای په مکه مکرمه کې ځه ته مؤذن مقرر شو نو بانگ ډېر لوی برکات د موږ فقها لیکي چې چانه سرک شي دې بانګ وای الله به پیدا کی بانګونه دی باران نکیږي بانګونه وای الله به وکي باران زیات شو ادریږي نه بانګونه وای الله به ودري صحرا د لار نه غلطه شو مو وایو کنه بانګ هم دغه چې هم په جمعتونو کې وایو هم ټول خطا وایو الله اکبر هیڅ د خدای نوم موږ زده نه د خدای نوم موږ زده نه کړو سپو له موږ نومونه ایښي دي خرو له موږ نومونه ایښي دي غویانو له موږ نومونه ایښي دي داسې ده که نه ده او د کرکټیانو نومونه خو موږ ته داسې یاد دي چې په دې د پاسه لیکلي شوي لیکن د الله نوم موږ یاد نه کړو اشهدو الله اله الا نو په کلي کې یو دی د خدای نیکبخته دا بانګ دی صحیح کا هر ته نوې مولا راغلی دا مال پلان چې پولیس په مخ کې ویلې دی هغه غږ نه دی کړ نو خدای ټیک تا وایي حي علی الصلاه حي علی الصلاه او بدنام په بیا مونږ یو کنه مونږ غریبانه باندې تاسو خطا وایي خلک وایي مولا صاحب بانګ دا وخت نه مخ کې تاسو وایي دا وخت نه وروسته تاسو وایي ټول مولیان بانګونه دا وخت نه مخ کې وروسته وایي لکه کوم مولا بانګ وایي خو تاسو وایي دا مهرباني کې بانګ زده کې ښا دا پکې نشته چې بانګ نشم زده کولی نه نه بانګ خپه اسانه زده کېږي په غټه ژبه هم زده کېږي او په وړه ژبه هم زده کېږي نو بانګونه صحیح زده کېده الله نوم دی پکې په صحیح طریقه هغه سړی دی بانګ وایي چې د هغه اواز خشتی او اواز یې اوچتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلال ولې مقرر کړ اواز یې خشتم اواز یې اوچتم اوچت اواز سره په خشته اواز سره بانګ وایي غوږ کې ګوته ولې منډئ غوږ کې دې دپاره ګوته منډئ چې ته خپل اواز نه اوري چې ښه اوچت اواز سره بانګ ووایي نو بانګ خو مونږ دغه اورو چې بس مانځه دپاره بانګ وایه نه جناب یوازې د مانځه دپاره نه دی شریعت لیکي کتاب لیکي په صحرا کې روانې دشته کې روانې لار د نه خطا شوه بانګ وایه بانګ لار به درته الله برابر کړي په صحرا کې او په دشته کې روانې زمرو ګیر کړي زمرو ګیر کړي مارانو ګیر کړي بانګ وایه رب العالمین به د هغه زمرو نه او د هغه مارانو نه محفوظ خلاص کړي ګوره څومره غټه فایده ده د بانګ د الله نوم دی که نو ماشوم چې کله پیدا شو لومبې به څه چل کې ورسره بانګ به وي ښیغ غوږ کې بانګ ګس غوږ کې اقامت پوره بانګ او پوره اقامت داسې به نه کړي چې قبلې ته مخکې او چغې جوړې کړي نه نه اطمینان سره رو ووایه غوږ ګوتې منډلو ته هم ضرورت نشته قبلې ته مخ کولو ضرورت هم نشته خدا دا آداب خدا دی چې قبلې ته مخکې دا ښه خبر ده بده نه ده خو څه لازم او فرض نه دی او بانګ ته هم ویلی شي ملا صاحب هم ویلی شي لازمه نه ده چې ملا صاحب وله خامخا راوله چې هغه وله بانګ ووایي دا په خپله هم بانګ ویلی شي په یو نیک سړي هم وله بانګ ویلی شي ښه دا ده چې یو نیک سړی راولي خو چې کور کې پردی بې پردګي نه او بانګ ورته ووایي ګس وخت کې ورته پوره اقامت ته ووایي او بعضې علماو دا یو آیت هم ویلی دی که دا ورسره ویلی شي نو ښه دی اني اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم اوه خلق ونه پروا نشته چې بانګ دی اوه نو ګوټي به ولا ورکې ماشوم له دا ته د ماشومانو آداب ښیم ګوټي ګوټي څه شی دی ګوټي دا دی چې یو نیک انسان به وګوري یو عالم به وګوري
یو متقی سړی به وګورئ او یو کجوره چواره به یو څه هغه چې هغه خوله کې ووایي معده کې هغه کجوره چواره راوړه د ماشوم له ورکه چې دی پې خوله ووایي جبه پې ووایي چې د هغه نیک انسان هغه لاړې د ده د ګېډې د لومبی داخلي شي وایه که نه په دې چې ته عمل کړی دی نه دی کړی که دغه ماشوم دی خو چې څنګه لوی شي او جبې وګرځي ای ستا د مور هغه داسې داسې په کنزلو سر د کنزلو کتاب ورته فورا یادېږي ای ستا خور ای ستا مور مشر تم کنزل کشر تم کنزل ولې د هغه ګېډې ته د نیک سړي او د بزرګ سړي لاړه نه ده تللی صحابه کرامو کې چې ماشومان به پیدا شو نو راوې وستل نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه الله اکبر چې د کوم ماشوم ګېډې ته د نبی علیه السلام مبارکې لاړې تلي دا څومره لوی سعادت راوې وست نبی علیه السلام ته په دا غېږ کې به ورته کېنو او کجوره به ورسره راوړه د دواړو جهانو سردار مبارک به کجوره راواغېسته خوله مبارکه کې به وچوپله او بیا د هغه خپلو مبارکو لاړو هغه کجوره به ماشوم له به خوله کې ورکړه هغه به وچوپله هغه لاړه به یې تېرې کړه د پیغمبر علیه السلام لاړې به لومبی ګېډې ته ننوتې دا اوس هم حکم دی ګوټي به والا ورکې یو عالم وګوره په کلي کې یو بزرګ وګوره یو نیک انسان وګوره کجوره والا ولېږه چواره والا ولېږه چې هغه خوله کې معده کې هغه کجوره راوړه ماشوم ته په خوله کې کېده چې هغه ګوټي هغه لاړې تېرې شي لومبی چېرې د ګېډې ته ننوځي چې د نیک انسان لاړې ورداخلې شي دې کې به الله خیر او برکت ږدي چې دا ماشوم لوی شي دی به لا اله الا الله به وایي بیا به سبحان الله الحمدلله به وایي بیا به د چا مور او خور او پلار ته کنځل نه کوي خو لاره غلطه کړې ده که لاره چې د څنګه ونیو هغسې به روان او پیغمبر او ماشومان نفرت به هم نه کوي نبي علیه السلام ماشوم راوست په د هغې کې کېنه چې کېنه متیاد یې پرې وکړه هغه بیبي ورته وي د الله رسول دا ماشوم راکوي نه پرېږدي د خیر وایي در باندې متیاز یې وکړ چې اوبه راوړه اوبه وینځو که ماشومانو سره ډېره زیاته مینه نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړې نو یو بانک شو دویمه ګوټي شوه مور به پی ورکوي ماشوم له پکار دی چې مور پی ورکړي ښه دا د بوتلو موتلو دا پی نه بی نه مه ورکوي ماشومانو له د مور پی ماشوم دپاره فایدهمند دی اوس ډاکټران هم دقه وي چې د مور پی دې څکي 2 کالو پورې به ماشوم له مور پی ورکوي او چې کله 9 ورځ شي د دې ماشوم نو په 9 ورځ بیا 4 کاره دي یو به وله نوم کېدی نوم به وله ښه مزېدار د شریعت مطابق اږدی یا د پیغمبر نوم به وله اږدی د انبیاء نومونه یا وله صحابه نومونه کېده یا د نیکانو او بزرګانو نومونه وله کېده نبی علیہ السلام وی په نومونو کې بهتر نوم عبدالله و عبدالرحمن دی عبدالله مانا د الله بنده عبدالرحمن مانا د رحمان بنده دا خشته نومونه دي یا د یو عالم مزیدار خشته نوم وله کېده لکه مراد حاجي صاحب ورته ډېر خشته نوم یې ښودی زمونږ د یو مشر مولانا احمد علي جان صاحب نوم یې ورته ښودی دغه نوم دی که نه احمد علي جان نو ما چې واورېدل مې رب العالمین دی چې د مولانا احمد علي جان صاحب په شانتې خشته او ښکلی عالم مزېدار جوړ کړي خو زمونږ د علاقې یو رونق وکړ دا حقیقت دی زمونږ د دې وطن د دې علاقې یو ډېر لوی رونق و یو لویه رڼا وه او ډېرو خلکو ته ډېره لویه فایده رسېدلې ده تر ورځې به یې څو تقریرونه عوامو ته کول ما ته به یې کله وی مولوي صاحب ډېر طالبان دي در سره مونږ خو یې طالبانو ته کوو ته یې عوامو ته لګیا رسوي عوامو ته دین دې ټولو رسو سوات ته بونیر ته کوم ځای ته چې د تلم او زم د پلانکي علاقې یې مولانا احمد علي جان صاحب دلته راغلی الله اکبر کالام کې وزل ما بیان کوي یو جومات کې ډېره لوی عظیم الشانه جلسه وه تقریر مې خلاص که ما ته ستاسو د علاقې مولانا احمد علي جان صاحب دلته مونږ به راغوښتو تقریرونه به یې کول کالام کې نو هغه د خشته نوم ورته یې ښودی دی الله د حضرت مولانا صاحب په قبر باندې انوار نازل کړي او دا بچي دی الله تعالی د هغه په شان خشته ښکلي عالمان کړي نو دا خشته نوم مزېدار به وله کړي او نوم به نه روانوي ګورې دا ګناه ده زمونږ خلک خشته ښکلي نوم به او وله روان کړي لاس پې به وله مات کړي او خراب نومونه ډېران ګله ډېران شاه او د ډېران نوم دې په زوی ښودلی دا مینه کوي مینه پښتانه وي د خر مینه لتی هلکه ډېران شاه کې د کوم ځای نه مینه راله ډېران ګل کې د کوم ځای نه مینه راله ماړونګې ماړونګې پکې سي لړم نوم هم پکې شته هلکه د خدای نیک بخته لړم خو زهریله شی دی او لړم نوم ولګ دی
د کافر نوم یقین وکړه د کافرانو نومونه مونږ خلک ایښودي دي د جهنم نوم د اور نوم د جهنم نوم خلک ایږدي غلط غلط نومونه مونږ اکثر ولروال کو چې دا نمران که داسې کې ما یو هلک نه تپوس وکړه مې د زوی څه نوم دی حامان الله اکبر وی دا قرآن کې راغلی دی مې قرآن کې خو فرعون هم راغلی دی نو فرعون نوم هم ایږدي خبیثه حامان نوم دی مې ته خبره چې حامان څوک نو دا تپوس وکړې خشته مزېدار ښکلي نوم ډېرانې او میرانې او چرګ او سپی او خنزیر او دا نومونه ونه مې ایږدي دا خراب نوم او بیا نوم روان کې یو هلک نوم دی مامټې هلکه مامټې ما پې سوچ کوم چې دا مامټې خو بوله نه مور ښودې نه بوله پلار یې ښودې چې وروسته مې تپوس وکړو د اصل نوم محمد خان دی څومره خشته نوم دی محمد خان هغه نه مامټې جوړ کړی دا ګوره ډېره لویه ګناه ده خشته نوم به وی انسان ته خراب نوم به نه اخلی او که خشته نوم دی وانه غېشته او نوم دی وله روان که او خراب نوم دی ورته کېښود د الله په نزد مجرم شي ګناهګار شي ټوله نوم بالې مزېدار نو نوم به وله کېدې خشته مزېدار ګوره نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو بچي له نوم کېښود زامن چې کوم پیدا شي و طیب مانا پاک بل له نوم کېښود طاهر مانا پاک بل له نوم کېښود ابراهیم علیه السلام ګوره د پیغمبر نوم ورته کېښود بل له نوم کېښود قاسم شوره وکړه او خشته ښکلی مزېدار نوم به وله کېدې دا په اوومه ورځ دویم په اوومه ورځ باندې به وله سر وخوری سرکلي چې ورته زمونږ پښتانه وایي سر به وله وخوری پوره مکمل به وله په چاړه سر وخوری کالي کې که جینۍ وي ښه دا نه چې جینۍ له به سر نه خورې نه هلک او جینۍ دواړو سر به خورې دوه شو او دریم دا دی چې د سر هغه ویښته به په تله کې واچې هغې سره به سپین زر اوتلې چاندي نو ابه خیرات کې نو هغه زمانه کې خو چاندي به وه پیسې به د چاندی وي اوس خو نشته نو 50-50 روپیه چې څه دی وس کېږي خیرات ورکړه او بل څه دی بل دا دی چې هلک وي او وسې کېږي 2 ګډان یا 2 چیلي دی لال کې او که جینۍ وي او د مور پلار یې وس کېږي نو 1 ګډ یا 1 چیلي دی لال کې هغه ګډان او چیلي چې په کوم قرباني ګورې کېږي د کال بچې که وسې کېږي او زمونږ په وطن کې څه کوي صحیح بچې اومه کوي وي دې ته اومه وایي نو 9 توکي دي که 9 توکي راغونکي نو لوبیا پکې واچئ غنم پکې واچئ ارهر پکې واچئ جوار پکې واچئ نو هغه وخوټ کوي نو په رکیبو کې په کوڅو کې ویشي نو ماشومان ته هغه د لوبیا او د چڼې دانې اوچتې کې باقي له دیکا ورکړي دا زموږ د وطن رواج دی د ښځو خپل کتاب دی یو د الله او د رسول کتاب دی یو د موږ د ښځو ځان نه کتاب دا د ملنګ بابا الوا ده دا د ښځو خپل کتاب هلکه د ملنګ بابا الوا څه ته وایي وی دا په کوڅو کې په 100 کوڅو کې دی که په 50 کوڅو کې به ګرځي او خیر به راغواړئ او بیا په هغې الوا پخې او صاحب بشیر جان به راولئ چې هغه پکې خپه کېږدي او چې بختوره شي که ایا ملنګ بابا الوا به دا ملنګ بابا لیدې دی وی نه مې ما ته معلوم دی که بشیر ملنګ بابا دی دا ملنګ بابا الوا دا قسم نخرې پخرې جوړې کړي نو دا قصې نشته ښه ده 7 توکي او 9 توکي او 10 توکي پکې نشته شریعت کې شریعت حکم دغه دی که وست کېږي هلک دپاره 2 ګډان یا 2 چیلې او جینۍ دپاره 1 ګډ یا 1 چیلې که وست نه کېږي هسې خیرات وکړه یو چرګوټی حلال کړه که په هغې دې وست نه کېږي هسې یو نوړی ډوډۍ د کور پخ کړې ده کاسه کې واچوه چې غریب فقیر له ورکړه دا هم ډېره ښه خبره لیکن چې وست کېږي نو دا وکړه ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کم ماشوم عقیقه دې وکړه ګډ دې حلال کړه او چیلې دې حلال کړه نو چې د دې ګډ او د چیلي نه وینه څنګه په ځمکه توی شي دقه رنګې د دې ماشوم نه په مستقبل کې چې څومره بیماری راځي هغه ته ختم شي مونږ دغې ته نه وي شوی ما ویل بیا راوړه چڼه راوړه ارهر راوړه جوار پکې واچوه غنم پکې واچوه اوربشې پکې واچوه او اور ورپسې بل که خوټ کېږي کلي کې ګرځوه وایي د پلانکي کاکا ماړونګي پیدا شوی
دا شل بنه کې شریعت برابر. رب العالمین دې موږ له په قرآن او سنت عمل نصیب کړي. ای کې ستا فایده ده. او بیا ګډ او چیلې چې حلال کې که پکې روجې چې واچوه، که داسې کې چې نغدي تقسیمې په خلکو باندې تقسیمې، که خوروا پکې کې په خپل هم خوړی شي، په بچو هم خوړی شي، او په قوم هم خوړی شي، په کلي کې هم خوړی شي. خو دا چل به ورسره نه کوي هغه ګډانو چیلو سره چې فرج ته وخېږي، فرج ته به نه خېږي چې حلال مې کړه راشه او دا اوس فرج ته وخېږي او دا په قلال قار لږ لږ به خورم. مونږ خلک قربانو سره هم دا لوبه جوړه کړې. قربانۍ ګډ چې حلال کړي نو فرجونه خوروتې دي، پر فریزر ته وخېږي او بیا ته لږه لږه را پرې کوي. دا چل به نه کوي، خیرات پکې. نو جناب دا دې ته عقیقه وایي. او که لږه غوندې وینه دې راواخېسته دا ګډه چې د ماشوم پرې سر دې پورې کړه دا هم خیر دی. دا د اوومه ورځې عمل. او که اوومه ورځ باندې یو سړی جوړ نه شي او نه کي، په څوارلسمه ورځ دې وکړي. په څوارلسمه جوړ نه شو نو دې په دویشتمه وکړي. په دویشتمه جوړ نه شو په یو کم دېرشمه دې وکړي. هغې باید سم نه شو ورپسې اوومه دې وکړي. هغې باید سم نه شو ورپسې اوومه دې وکړي. او اصلي لنډ نښې ده له دا وښیمه چې په کومه ورځ ماشوم پیدا یې د هغې نه یو ورځ مخکې حساب کوه. بس چهارشنبې په ورځ پیدا یې د نهې ورځې اوومه ده، بله نهې پنځلسمه ده، بله نهې یو کم دویشتمه ده، بله نهې یو کم دېرشمه ده. بس نهې ورځ دې ښکاره شو. جمعې په ورځ پیدا یې د خالي ورځ یو ورځ مخکې، نه 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 یو ورځ مخکې جمعې نه زیارت راځي. اتوار په ورځ پیدا یې خالي ورځ. او تاسو هم ګورئ صلاح وکړئ چې دا کوم راته ناست یې که عقیقه هم نه شي اوس هم ځان له کولی شئ. کم ادار عقیقه کې ما براوالې زه به تقریر وکړم، حافظ عبدالسلام صاحب بشیر جان به راشي په برغو اوازونو نعتونه به درته ووایي. دوا به راته وکړو. نو عقیقه دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت ته. د حضرت حسن رضی الله عنه د حضرت حسین رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام کړی ده. بیا دا ماشوم مور به پالي لویی به، او چې کله لږ غوندې لوی شي ماشوم او د خبرو اترو د زده کړې شي نو بیا به ورته کلمه ښیي. ګورئ لا اله الا الله به ورته ښیي، د الله نوم به ورته ښیي. او مونږ خلک چې ماشوم لوی شي نو کنځل ورته ښایي. چا به چې دا کنځل وکړه او چې هغه کنځل کوي مونږ ورته خوشحالېږو. او یو بل ته وایي وګوره که نه پلار کې ماشوم څنګه خشته ښکلې کنځل کوي. شریعت نه خلاف. کلمه ورته وښایه، ذکر ورته وښایه، سبحان الله ورته وښایه، الحمدلله ورته وښایه. ماشوم راوله جومات ته استاز له مولوي صاحب له چې هغه ورته الف بي سپاره شروع کړي بغداد پټې. د الله نوم ورته وښایي. دې کې ډېر لوی فایده او ډېر لوی برکت دی. ګورئ دې ماشوم دې بې ګناه دی. ماشوم ورته ولې وایي؟ معصوم، د ګناه نه پاک. دا معصوم چې لا اله الا الله وایي، دا ماشوم چې بسم الله وایي، دا الله نوم وایي، مور او پلار ته ډېره زبردسته فایده ملاویږي، ډېره زبردست. تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه د بسم الله پر فضایلو کې لیکلي دي حضرت موسی علیه السلام یا عیسی علیه السلام یې مې په لاره تېرېده، په یو قبر باندې تېرېده، نو په قبر کې انسان ته عذاب ملاوېده. چې واپس په هغه لار راځي نو هغه قبر کې هغه انسان ته خوشحالی ملاوېږي. وختي پکې اور بلېده، اوس پکې جنت دی. پیغمبرانو ته د قبرونو کشف کېږي. رب العالمین ته فوراً رجوع کړه چې یا الله اوس چې تلم نو دې قبر کې دې سړي ته عذاب ملاوېده، اوس چې راځم نو خوشحالي ملاوېږي. چې دا ولې؟ الله تعالی ورته فرشته راولېږله، وایي دا سړی ډېر ګناهګار و. دې چې کله مړ کېده د ده د ښځې په ګېډه د ماشوم و، دې د خپل بچي نه مخکې مړه شو. د د مرګ نه پسه د بچی پیدا شو. نو چونکې دې ګناهګار و عذاب پې شروع شو. وایي اوس ستا د واپس کېدو نه لږ ساعت مخکې هغه ماشوم لوی شوی دی، لږ ساعت مخکې مور بوته استاز له د جومات، او هغه استاد ورته وایي بچی بسم الله الرحمن الرحیم. هغه ماشوم څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رب العالمین ما له حیا راله. فرشتو ته مې وایي چې د ده نه کوم پیدا دی بچی هغه زما نوم اخلي الله وی رحمان وی رحیم وی، ما له حیا را دي چې دې پلار له عذاب ورکړم، عذاب پې بند کړي. ور بچی چې بسم الله وی مور پلار نه قبر کې عذاب بندي، دنیا کې هم په عذاب بندي، قبر کې بندي، دنیا کې هم په عذاب بندي. دا الله رحمتونه به ورېږي. نو جومات ته راوله او بچي ته کلمه وښایه، قرآن ورته شروع که، حفظ ورته شروع که ماشومانو بچو ته. موږ چې ماشوم لوی شي نو دوغاخې پرتوګ ورته واچو. دوغاخې پرتوګ پېژنې؟
په اسکولونو کې دغه رواج دی کنه دغه خې پرتګو ته واچو او لنډې کوټو ته واچو کوناټي آباد وای او په دې مخه کې وته دلته کې د خر لکې وې ځان درته الله کم ماشوم چې د بش او د کلینټن او د کافر په نقش قدم روان کې د نبرسو د خیر تم څنګه کې قطعا بچي په دغه سکول کې مداخله وا کم سکول کې چې دغه خې پرتګ ورته چي بچي په هغه سکول کې داخل کړي پیغمبري جامه خواوند دي کنه او زه مدرسه کې داخل کا بچي ګوره مدرسې ته بوزه قرآن په زدکا او کته په دې سکولونو کې سبقونه وینو سکول بد شي نه موږ خپل سکول ویلې د کالج هم دا موږ ویلې دي بد خبره نه ده خو ګوره اوس د سکولونو د کالجونو سیستم ختم دی اوس چې دا کوم موجوده کوم ایم ام سی دی او انجینیرینګ کالج او دا ډیګری هغه شاغوي ځای نه نشته نو چې ستاره شپاړه سو شل کاله پس سکول نه فارغېږي نو داغه به کم ځای نه پیدا شي دا سوچ مکه وراوله جمعه ته رزق او روزي بوله څوک ورکوي الله به ورکوي روزه پسې ټیک تا ما وایي د سکول بد نه وایو د کالج بد نه وایو تعلیم خري چې په صحیح طریقې سړی وي دنیا په سړی ګټي دنیا ګټل واجب دي فرض دي بچوله نفقه ورکول واجب دي فرض دي څه خبره ده حلاله نفقه چې ګټي لیکن ما درته و چې دا غینا نن سبا دا غي پروګرام ختم دی اوس کوم سکول نه فارغ دي قسم دې چپلا شي ته پسې منډي ورته نه ملاوي نو چې ستا بچي اوس نه پیدا کیږي شل کالو 15 کال پس بیا شپاړه سم پاس کوي نو بیا بنو کرے کم زی جمعه ترا ولا روزي به الله ور کوي دا سي روزي به ور کوي چې ذمہ داري سره به الله روزي ور کوي تاسو زمونږ د مليان طالبان د رزق پته نه لګي ډوډۍ خټوله مونږ خور تاسو سو خور په شریان داسې ده کنه هر څه مونږ خور دا خورانه زیاده نه نه زوري او کدا زمونږ د مليانو د خلک زمونږ د مولا او د طالب د رزق نه خبر شو خدای شته مړه بکې مونږ تاسو ادا زغاده زمونږ د مرګ تیاری اجه سو خو مونږ خوړل حقیقت ته مونږ مولیاو له چې الله کوم رزق راکړي خدای شته که تاسو خانه او نوابان هم داسې ډوډۍ خوړی شي دا فخر سره الحمدلله یا وخم چرګاو نخلو نوزګاری کی سړی تاسو خرو خپل نه تاسو خرو خپمینه را لروړي استاد سے مولا سے دا واخله وګي کېګر خپمینه خرو سلاد ملادو مې وې بشیر ته نه ګورته د خو تعالی دا څه غټيږي څه موږ چې غټ وجود دا په ډوډۍ غټيږي اسی موږ غټيږي پنا راخېټه کو څو غټ سربيږي نه موږ دا ساربي دا ډوډۍ خورو او خدای پاک را قسم په خدای خراکه او نه پکې پرېشت او نه پکې دا بلډ پريشر دی او دا پلان کې بیماری دا دا ډنګره بیماری دا دا ډوډۍ بر تمخ کې پرتای در باندې به بندای رزق پر تمخ کې پروتي یاره چې ډاکټر را باندې بند کړی مونږ باندې نه منو خورو یې بشیر جان داسې ده کنه ها بند پکې نشته مولانا احمد جان صاحب رب العالمین دې په قبر انوار نازل کی شو غره او ما سره با اکثر په دعوت کې مرګره دغه پروګرامونو کې با اکثر شریکو مولانا صاحب تاسو شوګر دې هوټل پریس کو ما سره غپ لگاو ما ته وی مولوی صاحب چې کوم رزق علی مقرر دی به خامخا خورم طلب اخلاصو کوم رزق چې مقرر دی ابا خامخا خورم چې کوم رزق دلته کې دروازه بند شو بس مرګ برازي خبر اخلاص دې تعقیده وای دې ته ایمان وای نو پرېز خو خده سنت طریقه ده خو مونږ خدای د پرېزونو نه ساتي ته مونږ جمعه طالبان ته نه ګور یو کاسه کې سیب او تالوګانم پراتی د چرګ پټیم پکې پروتي او پاغه کې ورته تور باټینګنم پروتي پاغه کې ورته سیب کچالو خوایند کچالو پروتي او چې ته وګورې ته ورور طالب لدا خړل او بیماری سم ده لیکن بیماری پاغه ناراضي داغه صحت چنن پاو دین سبا یو نیم پوي دا مې دې پورې درته و چې تاسو زه یو پټېل غوندې په ذهن کې دا واچوم چې ډوډۍ ګورې په دغه سکول تعلیم کې نشته مونږ له خدای د هغې نه ښه ډوډۍ راکوي الحمدلله قسم د لوی لوی خانان او نوابان سره د علاقې دا چې کوم ځان ته ځانونه وي ځانونه دا چې کوم د 100 لکو روپو په موټر کې ګرځي چې مونږ له مخې رایي زمونږ ګوتې لاسونه ښکلوي مونږ تمې نه کوو د چا زه خو به داسې خود په خپله تمې والا ملا نه زم روزي الله راکوي رزق مال الله راکوي د جوارو سپوره ډوډۍ ده کو هر څنګه ده زه د خان او د نواب او د خلکو پرواګای نه ساتم عزت او ذلت د چا په لاس کې ده الله ډوډۍ او رزق د چا په لاس کې ده الله مونږ سبق خپل وایو دین خپل زده کوو ځان له زده کوو
زمونږ طالبان چې درس زده کوي دین زده کوي ځان چا زده کوي ځان دین ځان له زده کوي سبق ځان له وایي اخرت ځان له ښه کوي ډوډۍ ستا خوري نو په بچو علم وکړې قرآن پې ووایه قسم په خدای قسم مې درته وخوړ چې داسې رزق به د هغه یو بچي د برکت نه تعالی الله درکړي چې داسې به د نواب او د خان رزق هم نه دا حقیقت ته وایي روزي رسان الله دی خپلو دوستانو له چې الله نه ورکوي نو دشمن له به یې ورکوي تاسو خو زمونږ د برکته خورئ د مسلمان د برکته خورئ د کریمګو د برکته خورئ د علماو طالبانو د برکته خورئ که دا نیکان خلق په دنیا کې نه وي دا کریمګو په دنیا کې نه وي امریکا ستا د برکته خوري یهودي او عیسائی ستا د برکته خوري که کلمې والا مسلمان په مقدس مکه نه وي نو ځمکه الله دنیا او اسمان د یهودي او د نصراني او د کافر دپاره نه ده پیدا کړی ته د نیکانو بزرګانو د برکته خوري نو بچې راوله دین پې زده که حفظ پې وکړه قرآن پې زده که قسم دی داسې واړه واړه بچي تاریخ ما کتلی دی د 5 کالو د 6 کالو ماشومانو مکمل قرآن یاد کړی دی د 5 سال او 6 سال ماشوم مکمل قرآن یاد کړی دی داسې ماشومان تیر شوي دي قرآن پې زده که راوله دین ورته وښایه الله نوم ورته وښایه دا ماشوم به کامیابي د دې زندگی به د مستقبل خشتای تعالی به الله خیر درکړي دي ماشوم له رب العالمین خیر ورکړي امام شافعی رحمت الله علیه داسې ماشوم بچی د 12 کالو بچی ته 100 کالو ماشوم ها ته لګودريګه دا د 12 کالو ماشوم دومره امام شافعی رحمت الله علیه کنه بچی دومره لا بالغ نو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 12.5 احادیث په داسینه کې یاد دا وته یاد امام شافعی رحمت الله رکوټه ماشوم امام محمد رحمت الله علیه پلا راوست او استاد ته کېناو وې دې مراوست دته سبق وخایا د دې ډېر زیات خوبصورت او ډېر زیات خشتاو او خشتا ښکلې سڼې وې مزېدارې نو استاد ته دې بوزه دی لا ماشوم دی صاحب دی خو ما دین له راوست چې دین زده کړي وې دې بوزه چې قرآن یاد کړي نو بیا ما له راوله قرآن و تلاول حفظ کا بیا راوله دا هغه مطلب دی چې قرآن یادي خو 2 کالو پې تېرېږي نو پرې چې 2 کاله تېر شي نو دی به یو فوټې لږ دا ځواني به یې لږه غوندې تېره شي دا ماشوموالی دا به لږ ختم شي اوس ماشوم دی دا هلکانو طالبانو سره کیني نو څه دغه ونه شي نو ته دې بوزه چې لږ لوی شي په قرآن په یاد که بیا راوله مطلب یې دا چې 2 کاله بار تېر کړي چې لږ عمر یې پوخ شي چې هفته تېره شوه دویمه هفته تېره شوه لا میاشت نه وه تېره چې واپس یې راوست وی جی دا ماشوم مې راوست سبق تا ته ما نه وي چې قرآن ورته یاد که حفظ وکړه وی جي حفظ یې وکړه الله اکبر قرآن یې یاد کړه وی ښه دی 2 هفتې کې وی جي 2 هفتې کې یاد کړه مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د خپل شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه چې کله مالټې جیل کې بند شو انګریزانو ونیو نو مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ځان جیل ته ورسول د استاد د خدمت لپاره هله جیل نه تختی هغې ورته ته څه کوې وی ما هم د جیل ته دننه کې پتا خو څه جرم نشته وی زما استاد چې کوم جرم کوي ازم کوم مطلب چې استاد خدمت وکړم جیل ته لاړ د رمضان میاشت راغله شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه وفرمایل چې را یو څیز باندې ډېر لوی افسوس دی هغه دا چې ما چېرته په رمضان کې تراویح بغیر د قرآن حکیم د ختم نه دي کړی جیل کې چې د حافظ شته چې ټول جیل کې معلومات وکړي یو حافظ پکې نو دا لومبی رمضان دی چې بغیر په تراویح کې او بغیر د ختم نه مونږ مونځ وکړو بې ختمه تراویح به وکړو مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه ورته ویل صاحب الله به خیر کړي د ورځې به سپاره یادوله روزانه او ماسخوتن به په تراویح کې اوروله سهار له به 2 سپاره یاده کړه ماسخوتن به په تراویح کې اوروله بل ورځ به 3 سپاره یاده کړه په تراویح کې به اورېده رمضان هم تېر شو قرآن حکیم هم ورته یاد شو د نیکۍ جذبه چې کوي یا قربان تا ته څنګه یادېږي د نیکۍ جذبه چې په کې پیدا شي امداد به رب العالمین به کوي د 5 کالو ماشومان واړه ماشومان د قرآن حکیم حافظان ګرځېدلي دا اکثر د مدرسو ته ځم د ختمونو له بعضې مدرسو کې داسې ماشومانې پټینۍ جینکې یقین وکړه پټینۍ جینکې
هغې مال راولي وي دوی نه امتحان والا د حفظ ته یقین وکړه چاته نیم قرآن چاته 20 سپارې چاته 15 سپارې چاته 12 سپارې وړې وړې جنکۍ وي ښایسته لکه طوطیانو غوندې چغېږي هغه ما تا قرآن واوره نو خپل بچي جومات ته راولی سکول هم پې وایه کالج هم پې وایه جومات ته راولی استاذ ته کښېنوي چې عقیده ورته وښیي عقیده ورته وښیي عقیده الله ورته وښیي رسول ورته وښیي منځ ورته وښیي جنازه ورته وښیي بانګ ورته وښیي د مور و پلار آداب ورته وښیي قرآن حکیم ورته وښیي حافظ ته الله تعالی جوړ کړي دا د ماشوم تربیت او چې کله 7 کالو ته ورسېږي نو بیا مونځ دی بوځه 7 کالو ماشوم بالک او جنۍ دی یو بل نه جدا هم کړي مانځلی بوځه او چې 10 کالو ته ورسېږي وهی مه خیال په مانځه خو ښایې ورته مونځ او چې 10 ته ورسېږي نبي علیه السلام فرمایي بیا که ماشوم مونځ نه کوي وهی 10 کلن ماشوم به بیا وهی مانځله به بوځي چې دی بلد شي مانځه سره د بلوغ نه مخکې چې دی مانځه سره بلد شي او چې کله بالغ شو بس رسی پې د پاسه واچوه اوس بیا خدای پېښه او دغه بچی دی پېښه پتا چې د بچي کم حق خلاص شو نو د بچو ورونو په دغه طریقه خشته او ښکلې مزېدار تربیت وکړي اوس خو هغه دور نشته امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دې شاګرد دی او امام شافعي صاحب رحمت الله علیه استاد دواړه ډېر لوی لوی علما دي د حدیث امامان دي د فقه لوی امامان دي امام احمد ابن حنبل په مصر کې اوسېده او امام شافعي صاحب رحمت الله علیه په یمن کې اوسېده نو ډېره زمانه د یو بل سره ملاقات نو شوې یو ځل احمد ابن حنبل امام شافعي صاحب رحمت الله علیه دی په مصر کې اوسېده شافعي صاحب او احمد ابن حنبل په یمن کې نو شافعي صاحب رحمت الله علیه یو خط ولېږه د خپل شاګرد ته احمد ابن حنبل ته شاګرد دی یو قافلې والا لی ورکړه نو خط کې ورته لیکلي چې شاګرده زما ستا ملاقات ته ډېر زیات شوق دی او ډېر لمې شوی دی نو ته یو وخت ما ته وښایه چې ستا ملاقات ته درشم دا استاد ورته وایي چې احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته خط ورسېده هغه خط وکت نو ډېر ملامته شو چې خو استاد زما د ملاقات ارمان کړی چې دا خو زما کوتاهي ده نو زه یو قافلې والا له خط ولیکه او هغه ورکړه شافعي صاحب په نوم باندې استاد جی مانه ډېر لوی تاخیر شوی دی او زه په پلانکې قافله کې ستا ملاقات ته در روان یم نو چې کله هغه قافلې ته را رسېدو ورځ راله نو امام شافعي صاحب رحمت الله علیه خپلو شاګردانو ته وویل چې زما یو ډېر نږدې شاګرد دی احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ احمد ابن حنبل دا حدیث و حافظ د پیغمبر علیه السلام 6 لکه احادیث ورته یاد دي 6 لکه احادیث زما یو ډېر نږدې شاګرد دی هغه را روان دی استقبال دی وځو امام شافعي صاحب سره د خپلو شاګردانو استقبال دی نو چې شافعي صاحب بہت عام خلک هم وتل ځکه ډېر لوی عالم راځي د حدیث استاد راځي چې بادشاه خبر شو بادشاه وایي څه چل دا جلسه جلوس څه دي وایي دا صاحب د شافعي صاحب یو ډېر لوی عظیم الشان عالم شاګرد را روان دی وایي دا چې موږ هم استقبال لاړ شو بادشاه او وزیران هم لاړل چې دې قافله کې راغی سلام کلام وشو نو دا بادشاه دی شافعي صاحب ته وایي چې ستا دا شاګرد دی ډېر لوی عالم دی او د فقه امام دی څلورم امام دی نو ته مهرباني وکړه دې ما له راکړه زه یې میلمه کړم شافعي صاحب ورته وایي دا د ما شاګرد دی ما راغوښتی دی او دې به د ما میلمه خو امام شافعي صاحب رحمت الله علیه ډېر لوی مهمان نواز و میلمستیا یاده پې ډېره ښه ده صاحب به میلمه یې کړه لومبې ماسخوتن د ډوډۍ وخت درستخان وغوړی یو خو احمد ابن حنبل ناست دی د هغه ملګري چې راغلي دی ناست دي شافعي صاحب ناست دی د هغه شاګردان ناست دي بادشاه وزیران یې میلمانه کړل ورسره ورسره کېناستل ډوډۍ شروع شو خدمت ته څوک ولاړ دي د امام شافعي صاحب رحمت الله علیه ماشومان یې لوڼه نابالغه پوټې نه چا کوزه لاس کې نیولې ده چا کنډول نیولې دی چا ډوډۍ په لاس کې نیولې ده هغه ماشومان یې جینکې لګیا دی خدمت ته ولاړ دي خدمت ته ولاړ نو ګوره چې عموما ډوډۍ خوړی شي نو خلک میلمه ته نیغ نیغ ګوري د میلمه نوړی شماري چې دا میلمه څنګه خوراک کوي داسې ده که نه نو خلک دته ګوري احمد ابن حنبل او دې صاحب په ډوډۍ د پاسه ټیټ دی
او ډوډۍ خوري او زر در لګیا دي خوري او ډېره زیاته ډوډۍ خوړه، ډېره زیاته، چې ډوډۍ ډېره زیاته وخوړله او خلکو مته خیال دي خلکو بس کړو دې لګیا دي دا میلمه، چې ډوډۍ کله خلاصه کړه او دسترخوان پورته شو، دې راوسته او خپل کور سره خوا کې یو کوټه کې ورته بستره خوره کړې پای کې سملو او شافعي صاحب خپل کور ته ننوت. نا ماشومان جنکۍ والا راغلې، ګورو دینداري دین زده کړی، پټینې دي دین نه خبر. شافعي صاحب بابا وی هغه میلمه پکې کم یو وی بچی دا ماته چې مخامخ ناستو وی دا احمد ابن حنبل دی وی یو وی تا چې هغه شاګرد دی او هغه دی وی یو بچی مغه دی وی تا چې د حدیث امام دی ډېر لوی حافظ دی ډېر نیک دی صالح دی ولی الله د زمانه دی وی بچی هم دقه وی ښا د حدیث امام او دا دومره لوی نیک سړی داسې ډوډۍ خوري لکه دا د چې وخوړه زر زر یې وخوړه او ټولو خلکو بس کړی دی لګیا او بابا د خو منګو شرمولو ټول خلک بار لګیاو وی دغه امام دی داسې ډوډۍ خوري دونه ډېره ډوډۍ وخوړه وره که نه ماشومان بچي دي ماشومان زموږ د زمانې ماشومان اوخو توبه وباسه دا اعتراض کوي چې ډوډۍ ولې ډېره وخوړه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خېټه په درې ځای تقسیم کړه، یو ځای کې ډوډۍ واچوه، یو ځای کې اوبه واچوه او دریم ځای د دې سا هوا دپاره پرېږده چې دا سا پکې ځي راځي دې له پرېږده بیمارېږي به هم یو ځای کې ډوډۍ یو ځای کې نو موږ صاحبه د اوبو هغه ځای هم په ډوډۍ بند کړو د هوا هغه خو پرېږده هوا والا ځای خو سوال نه پیدا کېږي چې څوک پرېږدي د هوا ځای نه پرېږدو نو بیا صاحبه چې جومات ته راشو نو په پور د دې سر نه هغه سره پورې غړو رالغړو استاد دا مونځ به کله کې او بیا په مانځه کې ودیو کله په یو خپا کله په بل خپا کله په یو خپا کله په بل خپا ولې دلته کې ډوډۍ ډېره خوړلې ده اګرمي به روان روان کوي اسخا بوی به د خولې نه ځي دا ولې شریعت نه خلاف کار شو. نو هغه ماشومان خو پېږدي که نه چې سنت طریقه خوراک خدا دی چې په یوه ډوډۍ مړېږي نو درې میسه به یې خورئ چې په دریو مړېږي نو یوه به خورئ ته دې خو پوهېږي نو فوراً اعتراض وکړه بابا ښه تا چې وایي چې لوی امام دی داسې ډوډۍ خوري موږ خو یې بار وشرمو وی بچې زه هم پرې پوه شم چې ډوډۍ ډېره وخوړه نو زه ورته څه وایم میلمه دې ما راغوښتی دی نو میلمه ته څوک داسې ویلی شي چې ډوډۍ ډېره وخوړه هم دې راوغوښتم را دې وستم خو زما په ډوډۍ باندې تنګ یې چې زما ته وایي چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه بابا وی شاګرد تا زمونږ خوښ نه شو سنتو خلاف ډوډۍ وخوړه بچې کټ ورته برابر سم کې او کوزه ورته کېدی چې دی اودس وکړي د شپې کې پاسي تهجد کوي نو کوزه ورته ډکه کېده ډېره ښه کټ یې ورته سم هغه ماشومان جنکۍ شافعي صاحب بغلونه هغې ورته په کوزه کې اوبه کېښول سهار چې امام شافعي صاحب پاسېده ور یې ورته کولاو کوي زه چې ځو جومات ته مانځل جومات ته یې بوته چې ماشومان یې راغلې بستره غونډې چې ویې کتل کوزه همغسې ډکه پرته ده اوبه نه دي لګېدلې د شافعي صاحب راغې ماشومان بابا وی ناشنا امام دی راوستی بچې بیا څه چل شوی دی نه نه ډېر لوی امام دی بزرګ دی متقي دی بچې څه چل شوی دی وی بېګیا ټوله شپه خوب کړی تهجد هم نه دی کړی ګوره ماشومان یې بچي په اعتراض کوي تهجد یې نه دی کړی ټوټې ماشومان دي دین نه خبر دی سنتو نه خبر دی ټوله شپه خوب کړی دی بابا تهجد یې نه دی کړی وی ښه وی تاو ته څه پته ولګېده وی چې مونږ ورلو کوزه چې ورته ماسخوتن سینګ ډکه ایښې وم هغسې ډکه پرته وه بس شافعي صاحب نه صبر ونه شو ورغې شاګرده ته خو ما راغوښتې تا سره مې ډېره مینه ده محبت دی زما ډوډۍ چې څومره ډېره خورې زه پرې خوشحالېږم خو یو تپوس ته نه کوم یو خو تا بېګا ډوډۍ ډېره خوړلې ده او د سنتو خلاف دې خوړلې زر زر دې خوړلې ده نو زه پرې خفه نه یم خوشحاله یم خو تا خو د سنتو خلاف ورزي ولې کړې ده ته خو چې ما سره بل شان وې چې ما نه جدا شو دا حالت ته ولې بدل شو خو بېګا یې تهجد نه دي کړی کوزه ډکه پرته وه ما له خپلو ماشومانو بچو پېغور راکړه وړو وړو شافعي احمد ابن حنبل ورته وایي استاد جي تلوار به نه کېده ما خبره به وره وی بېګا چې ستا په دسترخوان کېناستم ډوډۍ ته وی قسم په خدای چې ما ستا دې ډوډۍ ته وکتل وی ما ته داسې حلاله ډوډۍ په سترګو چې ته ښکاره نه شوه وی د الله د طرف نه دا انوار او تجلیات او برکات پې د پاسه ورېدل ما په سترګو لیدل داسې حلاله ډوډۍ د صاحب کشف
ما په دې سترګو هغه انوار لیدل چې پې ورېدل رحمتونه برکات. ما وی چې احمده حلاله دي مونږ ته د راشه چې څومره ډېره خورې نو خوره. خیر دی یو 2 ورځې روجې به بیا ونیسي، یو 3 ورځې روجې به ونیسي، ناره به تېره کړي. خو دا حلاله ډوډۍ د شا به چې څومره خوړلی چې نو صاحب که ما زر خوړلې ده ما ډېره خوړه، مطلب مې دا و چې ډېره وخورم. ولې ما ته حلال رزق ښکاره شو، ما ځکه ډېره خوړلې ده. او صاحب ستا دغې حلال رزق په ما کې 2 اثره وکړل. 2 ګوره مونږ خو چې ډېره ډوډۍ وخورو نو خوب راځي، صفرا پیدا شي، خوب ورځي. ستا دغه ډېرې ډوډۍ په ما کې 2 اثره وکړل. یو اثر یې په ما کې دا وکړ علم والا اثر، علم والا چې بیګا صاحب ما د قرآن آیات او د پیغمبر علیه السلام احادیث ځان ته را مخکې کړل. د یو آیت نه مې په سوونو مسلې ویستې دي، سوونو مسلې. امامان د حدیثونه قرآن نه مسایل وباسي، په سوونو مې تیستې دي. او عمل والا صفت یې راکې پیدا کړ. عمل والا دو چې بیګا د ماسخوتن په اودس د سار مونځ کړی دی، ځکه مې ستا کوزې له ګوتې نه دی وړی، ټوله شپه مې عبادت کړی دی. آفرین. خیر دا خدای مو خپل برکت دی. خو ماشومان جنکۍ اعتراض کوي، هغې پې غور ورکوي، سنتو نه خبر دی. نن زمونږ ماشومان جنکۍ د وخت نه دونه چاریانې نکونه پرېږدي، ماشومان جنکۍ. او صحبت د دنیا ناروا نری لوپټې او د اوس د وخت نه د فحاشۍ او دا قصې پسې شروع شي. نورونو ماشومانو له صحیح تربیت وکړي. یو شی پکې رانه هېر شو زما د چټه مراکه د سنت متعلق د ماشوم ختنه سنت کوه. ماشوم به سنتی هم هر کله چې سنتی دا 2 مرض باندې بعضې ماشومان سنتي دا ډېر ښي ماشومي مور یې د کړاو نه خلاصې لا پوهېږي هم نه. نو که په 2 مرض یې سنتی او که د هغې نه پسې سنتی خو چې تر څو دی لا ماشوم ولوی شوي نه نو شرعي طریقې سره به دا ماشوم سنت هم کې ختنه به یې وکړي. بهر کیف ما دا څو خبرې ستاسو خدمت کې عرض کړې په دې خیال چې په دغه طریقه تاسو د خپلو ماشومانو تربیت وکړي. دونه مې نیت هم نو ما یې زه بس 20 منټه خبرې زه ډېر زیات ستړی یم، څو ورځونه زه بې ارام یم او ډېر زیات ستړی یم، انتهایي زیات. خو دا زمونږ د حاجي صاحب چې دی مراد حاجي صاحب دی رضوان حاجي صاحب دا ډېر محبتناک دی، د علماو سره د دیندارو خلکو سره دوی ډېره مینه لري. مولانا احمد علی جان صاحب دی الله تعالی په قبر انوار نازل کړي، زه خصوصي تعلق